مين دي مزړو کې ګران هیواد سرت للیدا تا کرال سوي استخار زمونږ اکثر وطنوال سدي غوي عربي اترونه ډیر خوخي مثال عود او دغه شانت میسک او دغه رقم اترونه سدي غوي دا ډیر خوخي سره څومره سرمایه مو دلته ټوټل بنده کړې ده؟ سرمایه گذاري خو د ټولو دکاندارانو سره ټوله کې تقریبا داسې وښیه داسې $1 میلیون شاوخوا ډالر جوړیږي. عطر اصل د فرانسې ایجاد دی، د نور ملکونه که عربي هیوادونه دي او که پاکستان ده او که هند ده نو دوی بیا له فرانسې نه کاپي کوي. دا به څومره دوام کوي؟ دغه دوام تر 3 ورځې پورې دوام کوي. تر 3 ورځې پورې دوام کوي. بیا څنګه افغانان یې خوښوي؟ نو راوړي مو د افغانانو لپاره د خامخا به خوښوي. دا بیا یو شی تاسو څومره ډکوئ؟ دغه توله 12 ګرامه په 100,000 افغانۍ راځي. مين دي مزړو کې ګران هیواد سرت للیدا تا کرال سوي استخار مخړل لیدا تا کرال سوي استخار مخړل لیدا ستا درغواني بتکل ممټن غشتي دي ستا درغواني بتکل ممټن غشتي دي هر ستوماني مپرځانو فرض بللیدا کرال سوي استخار مخړل لیدا تا کرال سوي استخار مخړل لیدا مين دي مزړو کې ګران هیواد سرت لیدا تا کرال سوي استخار مخړل لیدا تا کرال سوي استخار مخړل لیدا زال د زمرایو یې او پور د میړانه یو یې زال د زمرایو یې او پور د میړانه یو یې. قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکې پیرزوی منئ. هیله من یم چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله یاستئ. زه دغه مهال د کابل ښار د حضوري چمن تر څیرمه د آیس کریم خانو مخې یم. دغه دوکانونه چې تاسو ته زما تر شا ښکاري څو میاشتې وړاندې دروازې تړلې وي او ګردونه او دغه ډول خاورې پکې وي، مګر اوس یې له داخله د خوشبو رنګارنګ بویونه پورته کېږي او دغه ځای په یو ګرم مارکیټ بدل شوی دی. راځئ له ما سره پاتې شئ تر څو وپوهیږو چې دغه دوکانونه ولې تړلي ول او دغه ډول دلته یې دغه دوکانونه ولې د عطرو لپاره ځانګړي کړي او ترڅنګ یې کوم ډول عطر پلوري او دغه ډول د عطرو ترڅنګ نور کوم توکي پلوري. راځئ له ما سره پاتې شئ او په دغه خپرونه کې به تاسو ته دا هر څه معلوم شي. استخار مخړل لیدا تا کرال سوي استخار مخړل لیدا مين دي مزړو کې ګران هیواد سرت لیدا تا کرال سوي استخار مخړل لیدا تا کرال سوي. درنو لیدونکو دغه مهال زه په الماس خوشبو محل کې او له موږ سره د الماس خوشبو محل مسؤل دی. له ده څخه به وپوښتو چې دغه ځای یې ولې د عطرو د خرڅلاو لپاره انتخاب کړی او ترڅنګ یې د عطرو ترڅنګ نور کوم توکي پلوري. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو. وعلیکم السلام، خیر اوسئ، مننه. ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې که چېرته لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ. زه مطیع الله د الماس خوشبو محل څخه مخاطب یم. مهرباني. ډېره زیاته مننه مطیع الله جان. وروره، دغه ځای مو ولې د عطرو د خرڅلاو لپاره انتخاب کړ؟ آیا نور ځایونه نه ول؟ نور له دې نه بهتر مارکیټونه دي؟ داسې ښکاري چې دغه ځای البته له ډېرو کلونو نه همداسې شاړ پروت و. د دغه د رغولو ودانولو نه تاسو هدف څه شوی؟ بیا دلته تاسو د عطرو تجارت شروع کول که لیدونکو ته په لنډو ټکو کې ووایي.
دغه ساحه دغه کوم ځای چې دا د تر 18 کاله راهیسې دا شاړ پروت بند و، ډېر خراب و سره. نو مونږ دغه یاترو والا تقریبا یو اته ملګري سره یو ځای شو. نو دغه ساحه چې دا د ښاروالۍ مربوط ده. نو مونږ د ښاروالۍ نه د دغه ځای قرارداد وکړو او یو د یاترو محل لپاره. ډېر ښه. د عطرو د خرڅلاو لپاره مو ونیو. نو ولې د عطرو د خرڅلاو لپاره ولې کوم بل تجارت مو پکې نه شروع کړ؟ نو دغه ځای د کومې ساحې چې کوم طالبان دلته اوسېږي ټول د دې شایقینو او دغه ساحې ته نږدې و چې مطلب دلته موږ ته د عطرو یو زمینه یو ستن برابر سي چې موږ په اسانه سره وصول کړو دلته. بالکل. یعنی د خلکو هغه شوق مو په نظر کې ونیو تر څو تاسو دلته خپل کاروبار پیل کړئ. تاسو لپاره به یو څه سي او هغه څوک چې دلته نږدې وي نږدې به دلته راځي او عطر به اخلي. ښه وزاره ته ووایي چې څو ډوله عطرونه لرئ په دکان کې؟ دلته تقریبا د 1.5-200 قسمه موږ عطرونه لرو. 1.5-200 قسمه عطرونه لرئ؟ هو تقریبا 1.5-200 قسمه ډول عطرونه لرو سره. او په دې کې موږ سره ښه اعلی عطرونه هم شته ده، عربي عطرونه هم شته ده او دغسې مغربي انګلیش عطرونه هم شته ده. بالکل. دغه عطرونه چې تاسو دلته راوړي دي دا له کومو ځایونو څخه راوړئ؟ له خارج څخه یې راواردوئ؟ دلته افغانستان کې جوړیږي؟ کوم ډول عطرونه دي؟ دا ټول عطرونه چې دي دا له دوبۍ نه راواردېږي، مثال دا له فرانسې نه راواردېږي. دلته د افغانستان کې د عطرونو لپاره یو داسې زمینه نشته ده چې موږ دلته ترېنه واخلو او بیا موږ دلته فروش وکړو پرې. ښه. یعنې ټول عطرونه چې تاسو سره دلته موجود دي دا له دوبۍ څخه راواردېږي. د کومو شرکتونو دي؟ شرکتونو نومونه خو به انشاءالله چې تاسو ته یاد وي او د هغو شرکتونو نمونې به هم له تاسو سره دلته په دکان کې موجودې وي. دلته موږ سره د صوتي کمپنۍ عطرونه هم شته ده، انټرنیشنل کمپنۍ عطرونه هم شته ده او د اجمل کمپنۍ عطرونه هم شته ده او د احمد په نوم باندې کمپنۍ د دغه عطرونه هم شته را سره. بالکل. بیا افغانان کوم ډول عطرونه ډېر خوښوي؟ یعنې تاسو ته چې دلته عموما مشتری راځي له تاسو نه د کومو عطرو غوښتنه کوي چې دغه عطر ماته راکړئ؟ هغه کوم عطر دی چې تاسو یې ورته ورکوئ؟ زمونږ اکثر وطنوال چې دي هغوی عربي عطرونه ډېر خوښوي، مثال عود او دغه شانته مسک او دغه رقم عطرونه چې دي هغوی دا ډېر خوښوي سره. که ته یې شو نمونه یې تاسو لرئ؟ شته را سره. مشک پیغمبري اعلی ده. مشک پیغمبري اعلی. یعنې تاسو وایئ چې دغه عطر په افغانستان کې ډېر شایقین لري، افغانان یې ډېر زیات خوښوي. ډېر زیات یې خوښوي او ځکه د دې دوام هم زیات ده او بل کیفیت کې خواله داسې ښایسته بوی کوي. خصوصیت یعنې بوی ډېر زر نه ځي. یعنې ځینې عطرونه چې موږ په بازار کې اخلو هغه چې ووهو نو 1 ساعت 2 ساعت دوام کوي، له هغې نه وروسته د عطر بوی ډېر زر ځي. یعنې دا عطر ډېر زیات دوام یې زیات دی. هو تقریبا دا 2 ورځې دوام لري او ډېر ښه عطر دی او دا یو داسې عطر دی چې مثال استعمال سره بل ملګري ته یا کوم څنګه څوک درسره یې هغه ته مزاحمت هم نه جوړوي. یعنې ډېر تیز هم نه دي. ډېر تیز هم نه دي او خپل ځان ته هم ښه احساس ورکوي. د عطرو تر څنګ نور کوم توکي تاسو پلورئ په دغه دکان کې؟ یعنې یو خو عطر شول، نور کوم توکي دي چې تاسو دلته پلورئ؟ موږ سره دلته دکان کې اوس له عطرو نه بعد لاسي خولېګانې دي. هو دا هم په یو ښه کیفیت باندې جوړې شوي دي. ښه. تاسو کوم ډول خولېګانې دلته لرئ بیا؟ موږ دلته دې ته قنداري خولې باندې مشهورې دي خو دې قنداري هو دا دې قنداري نه دي. قنداري مشهورې دي. دا سند کې جوړیږي، پاکستان کراچۍ کې. سند کې؟ هو سند بلوچستان. هو بلوچستان خواته جوړیږي او دا فلاس باندې جوړه شوې خولۍ ده، ډېر میده او ډېر ښایسته کار کې شوی ده، ډېر جلادار ده. بالکل. او نسبت له هغه بلې خولۍ نه دا نرمه هم ده؟ او نرمه هم ده او یعنې نورو خولېګانې چې تاسو قیمتي مو واخلئ هغه بیا دومره نرمې نه وي. یعنې دا چې دا یو څه نرمه نه دي، بیا قیمتونه څو دي؟ نرم هم ده او سره سپک هم ډېره ده. سپک هم ډېره ده واقعا، سپک هم ده. دا تقریبا 4.5 روپۍ قیمت لري. 4.5 افغانۍ دي؟ هو 4.5 افغانۍ دا قیمت لري. ډېر ښه. له دې نه څه شي استفاده ترېنه شوې ده؟ له کوم تارونو نه استفاده شوې، له غمۍ پکې استفاده شوې چې دومره قیمت اعلی ده؟ دې کې 2-3 قسمه شیشه استعمال شوې ده.
او د شیشې کې بیا دا داسې مثال شیشه خپل رنګ تغیر کوي د دې شیشه بیا رنګ هم نه تغیر کوي سره دغه تقریبا یو 2 کاله په دغه کوم حالت چې په دې دکان کې ده 2 کاله به ان شاء الله د سیسو کې واخلي دغه کور کې هم په دغه حالت باندې وي یعنی 2 کلو کې هیڅ ډول تغیر نه راځي پکې نور کوم ډول خلیګان لري د چې ارزانه یعنی تقریبا 1500 شپږ 700 دغه کټګوري کې به کوم خلی تاسو لري چې کیفیت هم کوي اوس دا خلی سیدی دا 800 افغانۍ قیمت لري دا 800 افغانۍ ښه دې بیا خو به شه دی فکر کوم دا په عادي تار باندې جوړه شوې ده او ډېره ښایسته ډیزاین یې ښایسته ده ډېر نسبت لوغونه یو څه غټه هم ده که نه داسې لږ دا لوغونه غټه ده هجوم یې غټ ده او دا هجوم یې غټ ده ښه یعنې دا په 800 افغانۍ دا په 800 او نور تاسو ریټونه لږ څونه شروع کېږي 200 300 داسې خلیګان له 800 نه هو دغه خلی د دغه نه 800 نه شروع کېږي تر 4.5 افغانۍ پورې له 800 نه تر 4.5 افغانۍ پورې ښه ډېر دغه خلی سیده دام پلاس باندې جوړه شوې ده ډېر میده کار کې شوی ده دام پلاس باندې جوړه شوې واقعا دا ډېر ښایسته ډیزاین ده ډول باندې جوړه شوې ده ډېره زیاته او دیم 2.5 افغانۍ قیمت دی دیم 2.5 افغانۍ قیمت یعنی فکر کوم تاسو سره له 800 نه کمې خلیګانې نشته نه 800 نه سره کمې خلیګانې نشته تقریبا 4.5 پورې موږ سره د خلیګانو بیا څنګه دي مارکیټونه څنګه دي اتر ښه خرڅېږي که خلیګانې ښه خرڅېږي الحمدلله عطر هم خرڅېږي او خلیګانې هم خرڅېږي او دواړه ښه په کش کې دي ښه ډېر زه خدای تعالی دې په کاروبار کې برکت واچو د دې ترڅنګ نور تاسو پټکي دسمالونه دا هم فکر کوم لرئ بیا د پټکیو ترمنځ کوم تفاوتونه دي ترمنځ فکر کوم یعقوبی پټکي ډېر زیات مشهور دي نو په هغې کې ډولونه شته او که نشته شته ده دا اوس موږ سره خالد لونګۍ ده ښه خالد او خالد اصلي لونګۍ ده دلته چې په یعقوبی باندې مشهوره ده دلته په یعقوبی باندې مشهوره شوې ده دې کې تقریبا موږ سره یو 10 رنګه دي 10 رنګه در سره 10 رنګه دا په څو دی د قیمتونه بیا څو دي دا 3.5 افغانۍ قیمت لري په 3.5 افغانۍ باندې او نورې لونګۍ هغه نازل ترینه یا ترینه قیمتونه بیا کوم بیا چې تاسو ورته د دې نه ارزانه و له دې نه ارزانه 1500 افغانۍ قیمت لري دا په 1500 افغانۍ د دې بیا خو بیت شی ده نسبت له هغې نه نو هغه اصلي دي دا لږ شاخه ده هغه ډېره نرمه ده صرف دغه فرق دی سره الله تعالی دې وکړي چې په دکان او کاروبار مو برکت وي خدای تعالی مو خوښ لره انشاءالله چې که چېرته افغانانو ته خدمات وړاندې کوي په ښه کیفیت سره انشاءالله چې دکان به مو وچلېږي انشاءالله موږ به دکان ته هغه شی راوړو چې ښه په اعلی کیفیت سره جوړ شوي او انشاءالله مناسب قیمت باندې به ورکوو چې مشتریان خفه هم نه سي او ښه په خوشحاله ولاړ سي ډېر ښه ډېر ښه زه خدای دې وکړي چې مشتري درنه خفه ونه وځي امین انشاءالله درنو لیدونکو د الماس خوشبو محل خوشبو محل دی چې ورسره د عطرو ترڅنګ ورسره خلیګانې چپلکې دغه ډول لونګۍ دا هر څه خرڅوي نو له دوی سره موږ مرکه وکړه چې بازارونه یې ښه دي او څو ډوله عطر لري دا تاسو وکتل خلیګانې مو هم وکتلې نو اوس به ورشو حمزه چې د درد ترڅنګ ده حمزه خوشبو محل ته چې هغوی کوم ډول توکي په خپل دکان کې پلوري له موږ سره پاتې شي درنو لیدونکو دغه مهال موږ له حمزه خوشبو محل سره یو
د له مسؤل څخه به ګڼې پوښتنې ولرو. له موږ سره اوسئ. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الله مو راوله، خوشحاله اوسئ. په لومړي سر کې که لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ. زما خپل نوم عبدالرحمن حمزه ده، د کاپیسا ولایت یم، د الحمزه خوشبو محل مسؤل یم. ډېره زیاته مننه. حمزه صاحب که چېرته په دې راته وغږېږئ، دغه دوکانونه له ډېر وخت نه همداسې شاړ پراته وو، دوړو خاورو وهلي ول. څنګه مو دغه انګېزه ذهن ته راغله چې څه ډول دغه دوکانونه ورغوو او بیا پکې د عطرو کاروبار شروع؟ دا خو یقیني خبره ده، تقریبا دغه دوکانونه تر 18 کالو پورې دلته خراب پراته وو، په داسې حال کې وو چې ډېر زوبل حالات کې وو. زموږ ملګرو دا مشوره سره وکړله چې راځئ دغه دوکانونه به موږ د ښاروالۍ نه په قرارداد باندې ونیسو. الحمدلله په قرارداد کې موږ کامیاب شولو ډېر، او قرارداد مو ورسره وکړه ښاروالۍ سره. ښاروالۍ ته دې ماله تعالی اجر ورکړي، مسؤلینو ته چې موږ ته د قرارداد راکړه. موږ الحمدلله بیا د مارکیټ هغه زوړ حالات نه په نوي حالات بدل کړه، خو دا نوی حالات بیخي جالبه ده، ډېر جالبه ده. واقعا موږ به چې مخکې داسې تېرېدلو دغه دوکانونه به م کتل، خاورو دوړو وهلي وو، ډېر وخت نه و فعاله، او د اسکریم خانو مخامخ بیا د عطرو کاروبار. دغه انګېزې ته موږ بیخي داسې جالب ولا نو دا خو داسې ده چې زموږ خپله کاروبار د عطرو ده، عطرو سره مو کاروبار ده. زموږ د ملګري علما ده چې کوم دلته دکانداران دي، دا ټول عالمان دي الحمدلله، ټول د علم سره وابستګي لري، او د علماو ته د عطر ورکوي خوند، هم کاروبار خوند ورکوي، هم استعمال خوند ورکوي. نو په دې وجه باندې موږ هم دا سوچ وکړو چې دغه دوکانونه به هم ټول د عطر یو مارکیټ جوړ کړو. په افغانستان کې داسې یو مارکیټ نه و ځانګړی سوی د عطرو لپاره. نو موږ دا سوچ وکړو چې راځئ موږ به دغه یو خدمت وکړو. ډېر ښه. یعنې تاسو سره دا مفکوره پیدا شوه چې راځئ د افغانستان په سطح، البته په کابل کې داسې یو مارکیټ ایجاد کړو چې ټول عطر پکې وي، او د نړۍ بېلابېل عطر یا د خپل هیواد عطر پکې کېږدو، خرڅ کړو، تر څو هغه نه خلک مستفید شي. دغسې ده بالکل. موږ سوچ دغه و چې موږ داسې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړو چې یو وارې دنیاوال ته وښیو چې عطر هم یو ځانګړی مارکیټ لري. یعنې زه به که دا ووایم زه یم کېدای شي په ډېرو ملکونو کې داسې یو ځانګړی مارکیټ نه وي. یعنې تاسو چې لومړی دغلته راغلی، دغه دوکانونه په کوم وضعیت باندې ول؟ دوکانونه خو نو تاسو ته به هم معلوم وي په ډېر زوبل حالت باندې وه. دوکانونه صرف دیوال یو، نور یو شی هم نه و. موږ تقریبا دې کې یوازې د ډیکوریشن هر دوکاندار صرف 10 لک افغانۍ سرمایه‌ګذاري په ډیکوریشن کړې ده. 10 لک افغانۍ صرف په لایټینګ سیستم، الماریو، په ډیکوریشن باندې تاسو لګوئ. ښه، ډېر ښه. بیا له هغې نه وروسته تاسو کوم اقدام وکړ؟ څومره مال مو ورته راوړه؟ څومره سرمایه مو دلته ټوټل بنده کړې ده؟ سرمایه‌ګذاري خو د ټولو دوکاندارانو سره ټوله کې تقریبا داسې وښیه داسې $1,000,000 شاوخوا ډالر جوړیږي. $1,000,000 په دغه مارکیټ کې سرمایه‌ګذاري شوې ده. $1,000,000 په دې مارکیټ کې سرمایه‌ګذاري شوې ده. ماشاءالله. بیا څنګه دي بازارونه مو څنګه دي؟ تاسو سټارټ او هغه پیل نوی ده، نو څنګه دي بازارونه هم څنګه دي؟ خلکو توجه ځان ته راجلب کړې ده که نه؟ بازارونه خو الحمدلله ښه دي، ډېر ښه دي ماشاءالله. نور به هم امید هم شته چې بازارونه ښه سي، او امید الحمدلله د الله تعالی نه لرو چې دا بازارونه نور هم ښه سي، ځکه زموږ کاروبار د عطرو دلته په دغه ځای کې نه وای، دا مارکیټ هم نه وای، دا مشهور هم نه ده، او بل یو مشکل مارکیټ لري چې برق نشته. برق نه لري، او تر اوسه پورې موږ ته ریاست برق نه ده راکړی. نو موږ کوشش کوو چې دا برق راسي، مارکیټ لږ رڼا سي، روښانه سي، نو انشاءالله بازار به نور هم موږ ورسره ښه کېږي انشاءالله. خدای دې وکړي. اوس راته دا ووایي چې څو ډوله عطر لرئ؟ د کومو هیوادونو دي؟ البته خپل وطني یا داخلي تولیدات هم موږ د عطرو په برخه کې لرو که نه لرو؟ د عطرو په برخه کې ما ډېرو مرکو کې ویلي دي چې زمونږ خپل چې کوم تجاران دي چا داسې غټ خدمت نه ده کړی، چې غټه سرمایه‌ګذاري نه ده کړې چې موږ په خپل وطن کې عطر جوړ کړو. داسې مشندریانې موږ نه لرو. زمونږ امید شته، کوشش مو شته چې آینده کې دلته خپل وطن کې عطر جوړ کړو. البته اوس موږ له فرانسې نه راوړو، له دوبۍ نه راوړو، له هند نه راوړو، له سعودي نه راوړو. ډېر ښه. یعنې دغه مشخص همسایه او منځنۍ اسیا هیوادونه چې تاسو هغې نه عطر راوړئ؟ کوم مشهورو کمپنۍ عطرونه دي، موږ کوشش دا ده چې دلته د مشهورو کمپنۍ عطرونه راوړو. بیا افغانان کوم عطرو ته ډېره ترجیح ورکوي؟ افغانان کوم ډول عطرونه خوښوي؟ افغانان هم د عربي هیوادونو عطر ډېر زیات خوښوي، خاص کر عطر خو دې اصل کې فرانسوي،
اثر د فرانسې ایجاد ده. عطر اصل د فرانسې ایجاد ده. بیا د نور ملکونه که عربي هیوادونه دي او که پاکستان ده او که هند ده نو دوی بیا له فرانسې نه کاپي کوي. یعنی بیا تاسو اوس مشخص کوم ملک سره قرارداد یا له کوم شرکت سره قرارداد لري چې تاسو لرئ؟ مطلب دا چې فرانسې نه دوی راوړي بیا دوی خپل کمپنیان لري په خپل کمپنیو په نومونه باندې خرڅوي. تاسو سره اوس د کوم کمپنی ډیر مشهوره اترې یا دلته افغانان خوښوي هغه تاسو نمونه لرئ؟ موږ سره خو د ډیرو کمپنی اترونه دي. البته د فرانسې یو عطر دی جانان پلاتینم په نامه باندې. جانان پلاتین د فرانسې خوشبو ده. فرانسوي دي. او عطر هم داسې دي چې ډیر نرم دوامداره. واقعا دا به څومره دوام کوي؟ دغه دوام تر 3 ورځې پورې دوام کوي. تر 3 ورځې پورې دوام کوي. بیا څنګه افغانان خوښوي؟ نو راوړي مو د افغانانو لپاره د خامخا به خوښوي. د کومې طبقې خلک ډیر تر اخلي تاسو ته چې راځي؟ عطر سره خو طبعا هر مسلمان او انسان شوق لري. نو علما هم راځي، ملایان هم راځي، عوام هم راځي. داسې خاص خلک معلوم نه دي چې ځوانان هم اخلي، حتی سپینګری هم شوقیان دي. د عطر بزم داسې څوک ویني چې شوقي نه وي. یعنی تاسو له نظر سره دا خو کوي چې عطر استعمال کوي یو خوشبوئی ترې لاړه شي. تاسو له نظر افغانان عطر ته څومره قایل دي، څومره استعمالي، مخکې څومره استعمال دغه کچه چې تاسو دلته کاروبار شروع کړی دا دې سره جګه سوي کنه؟ مخکې خدا سي و چې افغانانو دلته د سپرای ډیر استعمالوله. سپرای عطر البته دا خو غوړ عطر دی، دا خو خالص عطر دی. هغه ځکه ډیر استعمالوله چې هغوی په دغه عطر سره عادت نه وه. اوس چې کله موږ دغه عطر راوړي دي نو الحمدلله د عطر په ډیره پریمانه اندازې سره خلک خوښوي او شوقیان هم دي. مطلب هغه د سپرای بازار اوس ډیر سره کم شوی ده. کوم ډول عطرونه نور لرئ دلته چې تاسو سره وي او افغانان ډیر زیات خوښوي؟ نمونه موږ ته راښودلی شئ؟ ډیر ډولونه دي انشاءالله، ولې نه ټول درښودلی شو. چې تاسو وغواړئ تاسو سره وخت وي موږ ټول عطرونه درښودی شو انشاءالله. ولې نه موږ به وګورو، لیدونکي به البته وګوري چې کوم ډول عطرونه له تاسو سره موجود دي او بوی څه ډول دغه خصوصیات کوم دي که نه؟ دا یو عطر در ښیمه مسک العروس په نامه دي. مسک العروس او ماشاءالله بوی ډیر ښه ده. مسک العروس په نامه دي. دا بیا د کوم کمپنۍ دي؟ دا د سعودي نه راځي. دا له سعودي نه راځي. دا له سعودي نه راځي. یعنی منځني ختیځ هېوادونه ډېر او دغسې ډېر ښه. بیا له دا قیمتونو کې څنګه دي؟ کوم ډول شیشې ورڅخه ډکوئ؟ قیمتونه تر کیفیت پورې فرق لري. موږ سره داسې وښیږ تر 50 افغانۍ نه ونیسه تر 20,000 افغانیو پورې عطرونه شته. تر 20,000 افغانیو پورې؟ یعنی همدومره غټه شیشه که نه وړه شیشه؟ وړه شیشه. هغه بیا کوم عطر دي؟ نو هغه موږ سره دي عودو کې دي. عود عطر دي. نو کته یې سو چې دا 20,000 افغانۍ به څه ډول عطر وي؟ ولې نه په دواړو سترګو درښودلی سو. عود کمبوډي په نامه باندې عطر دی. عود کمبوډي. دا بیا یو شی تاسو څومره ډکوئ؟ دغه توله 12 ګرامه په 20,000 افغانۍ راځي. 12 ګرامه توله په 20,000 افغانۍ؟ 20,000 افغانۍ. دا د هند هیواد دی. عود کمبوډیا په هند کې یو علاقه ده او دا عود هم یو لرګی ده، د هغه لرګي نه خاص جوړیږي. واقعا عود خو په 13 افغانانو کې یا په اسیا کې دغه ډېر زیات استعمال هم عرب خلک ډېر زیات استعمالوي. عربان ډېر استعمالوي او واقعا شوقیان هم ډېر زیات دي. یعنی دغه عود کمبوډي که ته په سعودي کې اخلي یا په دوبۍ کې اخلي دا به تا ته له 50-50 روپۍ نه قیمت تمامېږي. یعنی یو شیشه 12 ګرامه 12 ګرامه شیشه په 20,000 افغانۍ باندې. بیا څنګه دي خلک یې اخلي که نه اخلي؟ شوقیان چې څوک یې خامخا اخلي. هغه خلک چې په سعودي کې یا په دوبۍ کې به یې کړي وي کتلي وي نو بیا دلته چې راسي کیفیت یې وګوري چې کیفیت یې هماغه کیفیت ده او قیمت ډیر سره کم ده. تقریبا داسې وښیه چې 50,000 افغانۍ قیمت وګوره او 20,000 افغانۍ قیمت وګوره، قیمت یې سره ډیر مناسب ده. نو خلک ډیر زیات په شوق اخلي. هغه خلک یې اخلي چې کوم چا په سعودي یا په دوبۍ کې وخت تېر کړی وي. د عطرو ترڅنګ تاسو نور کوم توکي پلورئ په دې دوکان کې؟ هو موږ سره د عطرو ترڅنګ الفجر ساعتونه هم شته دي او لاسي جوړه شوې خولۍ هم راسره شته. دغه د عطرو دغه البته دغه الفجر ساعت دا څومره قیمت لري؟ دا 3,300 افغانۍ قیمت لري. 3,300 او یو کال ضمانت سره. ښه ډېر. او خولۍ بیا کوم ډول تاسو لرئ؟ خولۍ به در وښیو تاسو ته. مختلف ډولونه موږ سره شته چې په لاس جوړې شوې خولۍ دي. ښه ډېر. کوم ډول دي هغه؟
ټولې په لاس جوړې شوي دي. یعقوبی خولۍ دي او وی آی پی دي او جمالي دي البته. دا مطلب یعقوبی کې درمیانه خولۍ دي، دا په یعقوبی کې بیا قیمتي خولۍ دي، وی آی پی خولۍ دي. هغه په جمالي کې درمیانه خولۍ دي، ورسره څنګ کې بیا ورسره څنګ کې په جمالي کې وی آی پی خولۍ موږ سره شته. موږ د مشتریانو لپاره دا یو اسانتیا هم جوړه کړې ده چې مشتری راسي وګوري چې یعقوبی کومه خولۍ ده، هغه موږ پاس ورته لوګو لګولې ده. په یعقوبی کې وی آی پی کومه خولۍ دي، دغه ټول موږ ترتیب ورته برابر کړی، هم د مشتریانو لپاره اسانتیا ده، هم زموږ لپاره اسانتیا ده. څنګه دي قیمتونه څه ډول دي؟ یعقوبی هغه یعنی وی آی پی چې نه وي کنه، خالص یعقوبی یا لږ داسې کمزوری جنس وي، هغه په څو ورکوي؟ وی آی پی یعقوبی بیا په څو باندې؟ نو یعقوبی تر 1500 افغانۍ نه ونیسه، په لاس جوړې شوې خولۍ البته. بیا تر موږ سره تر 3000 افغانۍ پورې یعقوبی کې خولۍ شته. هغه کته شو چې ټیټ قیمتونه کوم خولۍ لپاره دي؟ خولۍ دي یعقوبی خولۍ دي 1500 افغانۍ قیمت لري. دا 1500 په لاس جوړې شوې خولۍ دي. ښه نو ولې دا د یعقوبی نوم یې ولې ورکړی دی؟ دا خو داسې ده چې یعقوبی نوم یو ځای ده په سند کې چې کوم ځای کې جوړیږي، نو د هغه ځای نوم یعقوب ده. ډېر ښه. د دې ترڅنګ دغه خولۍ وی آی پی به په څو دي؟ دا وی آی پی مختلف قیمتونه لري، د 1000 افغانۍ نه ونیسه تقریبا داسې وښیه تر 3000 افغانۍ پورې. اوس دا خولۍ چې ما راواخیسته دا خولۍ په 1000 افغانۍ قیمت لري. 1000 افغانۍ باندې. ماشاءالله خدای دې وکړي چې ستاسو دغه کاروبار لا پسې پراخ شي، د افغانستان ترڅنګ په نورو هیوادونو کې خپلې څانګې پرانیزئ او خپل خدمات عین تر غزه. کوشش مو دا ده ان شاء الله چې موږ په ټول افغانستان کې نور ولایتونو کې هم خپلې څانګې پرانیزو. دغسې نورو هیوادونو ته هم کوشش ده چې د افغانۍ دود، افغانۍ کلتور نورو هیوادونو ته هم ورسوو. ډېر زیاته مننه ستاسو له راتګ نه. الله مو نازم ان شاء الله. درنو لیدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې موږ ستاسو درنو چوپړ ته حاضرېږو، په لوی او بخښونکي خدای مو سپارو. ښه وخت، ښې چارې.